طالبانو په تیرو 5 میاشتو کې ستر کار ترسره کړی. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. طالبان وایي په تیرو 5 میاشتو کې مو د 49 میلیارد افغانیو په ارزښت توکي بهر ته صادر شوي دي. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت وایي چې په تیرو 5 میاشتو کې د 49 میلیارد افغانیو په ارزښت بېلابېل توکي بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي دي. د دغې ډلې د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت پرون دوشنبه د وګړي 14 پر خپل ایکس ټویټر باندې لیکلي دي چې د روان کال په لومړیو 5 میاشتو کې هند، تاجکستان، عربي امارات، ایران، پاکستان، قزاقستان، ازبکستان، چین، ترکیه او عراق هیوادونو ته د دغو صادراتو 9.15 سلنه توکي لېږلي دي. خبر زیاتوي چې په پاتې 3.5 سلنه توکي یو شمېر غربي هیوادونو ته صادر شوي دي. د سرچینې په خبره په صادر شویو توکو کې 80 سلنه رومیان، زعفران، انګور، زردالو، مڼې، ممیز، زیره او پنبه شامل دي او دغه راز پاتې 40 سلنه یې بیا نور بېلابېل توکي تشکیلوي. دوی د تیر او وړ مکال د صادراتو په اړه څه نه دي ویلي. د یادونې وړ چې تېره ورځ د پاکستاني چارواکو په حواله ځینو رسنیو راپور ورکړی و چې دغه هیواد ته د افغانستان د صادراتو په کچه کې کموالی راغلی دی. بلخوا سرپرست حکومت وایي د اسلامي همکاریو سازمان د اساسو له مشورو ګټه اخلو. د افغانستان سرپرست حکومت وایي چې د اسلامي همکاریو سازمان له لیدلورو او وړاندیزونو څخه به د نظام د پرمختګ لپاره کار واخیستل شي. د سرپرست حکومت ویان وایي چې د اسلامي امارت له بېلابېلو چارواکو سره د اسلامي همکاریو د سازمان د اساسو په کتنو کې د افغانستان پر مهمو مسایلو خبرې شوي دي او نوموړی زیاتوي چې دغه سازمان اساسو ته ډاډ ورکړل شوی دی چې دغه پلاوي له نظریاتو وړاندیزونو به د اسلامي نظام د تطبیق په برخه کې ګټه واخیستل شي. دا په داسې حال کې ده چې د سرپرست حکومت ویان په کندهار کې د دغه ولایت له والي سره د قطري اساسو د کتنې خبر ورکړی او ویلي دي چې دواړو لورو د روغتیا او پوهنې په برخه کې د همکاریو پر زیاتېدو خبرې کړې دي.